د قدرمن والی صاحب، د اطلاعات و فرهنګ محترم رئیس صاحب، او همدارنګه د کابل څخه راغلی میلمه جناب معین صاحب، او همدارنګه د پکتیا د اطلاعات و فرهنګ رئیس صاحب، په اجازه ټولو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. بیا هم ځان مې د دې وړ نه باله چې د دې مخکښو شاعرانو په مخ کې خپل شعر ولولم، او بیا هم د دوی د سټیج د بلنې په اساس باندې یو لنډ غزل وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ستاسو د پام وړ وګرځي. وایي چې د مینې طلبدار وي هم صوفي وي، چې د مینې طلبدار وي هم صوفي وي، د ولس په آبادۍ کې به نامي وي، او چې ژوند په خپل مسیر کې وي ټاکلی، چې ژوند په خپل مسیر کې وي ټاکلی، ګناهګار کوي خو بیا بم جنتي وي، او که په ښکلو یې جمال هم پیرزو نه وي، که په ښکلو یې جمال هم پیرزو نه وي، دا سړی به د دې عصر یو باغي وي، او د قاتل په سر مقتول که په دار نشي. جناب والی صاحب، د قاتل په سر مقتول که په دار نشي، دا قاتل به یا پاچا او یا قاضي وي، او ظالمان دې خپل مخونه رب ته تاو کړي، ظالمان دې خپل مخونه رب ته تاو کړي، بیا به وویني د خدای په محکمه کې به بندي وي، او یو حاجه په دنیا کې عاشقانو سره ګرځه، یو حاجه په دنیا کې عاشقانو سره ګرځه، اخرت کې به د نوم هم جنتي وي. له توجه څخه مو ډیره مننه.